الرحمن الرحیم. دا مسله ده چې زنانه داسې دوایي استعمالولی شي چې د هغې ماهواري بنده شي او د روژې ټولې هغه په دې میاشت کې ونیسي. نو دې باره کې حکم دا دی چې داسې دوایانې که زنانه استعمال کړي او ګولۍ وخوري چې د هغې د میاشتې بیماري را نشي او دا ټوله میاشت روژې دا ونیسي، نو دا شرعاً جایز دي، دا روژې د دې صحیح دي. البته طبي لحاظ سره د میډیکل لحاظ سره داسې کول صحت له ښه نه وي، خو که بیا هم چا استعمال کړي او ټوله میاشت د دې پاکه راله او روژې ونیوې، روژې شوي دي، شرعي لحاظ سره په دې څه ګناه نشته، خو البته صحت له دا نه وي ښه. بله مسله هغه دا ده چې د روژې په حالت کې یو زنانه ته ماهواري شروع شوه، یعنې د میاشتې بیماري د دې د ورځې شروع شوه، نو دا روژه د دې ختمه شوه لاړه، دا به بیا قضا رانشي او دا باقي ورځ دا خوراک کولی شي. د دې په الټه باندې د یو زنانه بیماري هغه د ورځې بنده شوه، یعنې دا پاکه شوه، نو دغه باقي ورځ چې ده په دې باندې خوراک کول او خوراک بندول، یعنې خوراک په نه کوي، دا ضروري ده، ځکه دا اوس پاکه ده، دا روژې صحیح نه ده، دا روژه به هم بیا نشي، خو لیکن چونکې دا پاکه ده، د اهل د روژې ده، نو شرعي روژه خو هغه د سحر نه واخله د ماښامه پورې، خو هغه دا په منځ کې لکه پاکه شوې ده، نو دا زنانه به دا باقي ورځ چې ده دا به هم خوراک نه کوي. دې کې د خلک فرق دی چې ماهواري شروع شوه نو دا باقي ورځ خوراک کولی شي، چې ماهواري بنده شوه صفا شوه نو دا باقي ورځ به بیا خوراک هغه به نه کوي.